دا په څه وجلې وه؟ جی په څه دې وجلې وه؟ دا جی کور ته راغلی وه نو ما یې تپوس کړو چې مامي کور کې شته مې نشته دی بیا سر دې ته ما مې ځم بده خبره ده سر دا بیا ایساره شو بس سر ما एकदमै بس غلط کار شروع شو او همدې نو دې څه بیا ما کار وکړو بیا ته مې سر واچوي همدې بیا ما عمرې دې ولې زور کړو؟ عمرې دې ولې زور کړو؟ څه جی عمرې دې ولې زور کړو؟ نه جی په دغه کار کې سره مړه شوې ها په دغه کار کې مړه شوې عمرې مزدور نه دی ته د دې عذاب نه نه یریدې چې تا داسې کار وکړو؟ بالکل جی یارېدم خو بس شوی کار دی اوس تا به د وړې پلار سره شاګردي کوله چې ته نه جی سر شاګردي مې نه کړه سر دې ما چې ماربل ماشین چلاوم نو ماشین به خراب کړ نو دې به السلام علیکم ویورز. مردان میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. ماہا خان ایک 8 سال کی بچی تھی اور اس کے ساتھ ریپ کر کے اور پھر اس کو بہت ہی بے دردی سے مار دیا گیا تھا. اور آج KPK پولیس نے اس درندے وحشی انسان کو گرفتار کر لیا. ہم KPK پولیس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم ٹائم میں اس درندے کو گرفتار کر لیا. ایسے بہت سے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں اور یہ مردان میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک بچی کا ریپ کیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شاہد آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں. ایک بار پھر ہم KPK کے پولیس کو بہت بہت شاباش دیتے ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی بہترین کارکردگی پہ کہ انہوں نے اس پھول جیسی بچی کے قاتل کو بہت جلد گرفتار کر لیا. اور ان کو چاہیے کہ اس قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا ہولناک جرم نہ کرے. شکریہ جی، اللہ حافظ.